بسم الله الرحمن الرحیم. نابالغه حاکمان. وړمه شپه په 3 جنوري 2016 میلادي امریکا په خپلو نظامي عملیاتو د یو آزاد هیواد وینزویلا منتخب جمهور رئیس نیکولاس مادورو او د هغه ښځه سیلیا فلورز د هیواد په پلازمینه کاراکاس کې په شپه کې خپل آرامسرای کې ونیول، د بندیانو جامې ور واغوستې او د امریکا نیویارک ښار ته زنځیرو زولانه بوتې. پر جمهور رئیس مادورا ظاهراً د مخدره موادو د قاچاق تور دی او په نیویارک کې به محکمه کیږي، خو حقیقت دا دی چې هغوی ته خپل تیل بلا دي. وینزویلا د ټولې نړۍ 18% تیل لري چې 80% کې تیل چین وړي. چین له همدې تیلو روسیې ته 10% ورکوي. د کلي د خان امریکا سره مادورا لار نه وړه، انجام یې دا سو. اوس د وینزویلا ټول تیل د امریکا په قبضه کې سوه او نور یې د چین د خولې دا غوړه ګوله خپله کړه. څو کاله به امریکا د وینزویلا ټول تیل د هغې شپې د عملیاتو د مصرف د مجرایي په بانه وړي. اروپایي هیوادونه چې هر وخت د ازادۍ او بشري حقوق درناوي خبرې کوي، د امریکا دغه حمله ونه غندل. اسلامي نړۍ خو هسې هم په سیالانو کې څوک نه حسابي. د خلیج هیوادونه مشران به یې څومره بیرولي وي. 18 کاله پخوا ډسمبر 1990 کې د پاناما هیواد مشر مانویل نورویګا هم امریکایانو د مخدره موادو د قاچاق په تور دغسې ونیوی او بندي امریکا ته بوت. پاناما هیواد ډیر ستراتیژیک موقعیت لري. د اطلس لوی سمندر د کاهل لوی سمندر سره د پاناما کانال په واسطه نښلي. دا د دنیا یو ډیر مهمه تجارتي بحري لار ده. امریکا دغه مهم ستراتیژیک کانال کنټرول غوښت. د پاناما جمهور رئیس نوریګا موافقه نه کول. د هغه انجام هم د وینزویلا د مادورا په شان و. دغه کړنې پخوا روسانو، فرانسویانو، انګریزانو او نورو اروپایي هیوادونو کولې. تر هغه د مخ هم تیمور، چنګیز، اسکندر او ډیرو نورو په لږو ډیر تفاوت هم دغه کارونه کړي دي. د باب آدم تر دې دمه د ځینو انسانانو همدغه ټولنیز او سیاسي چلند دی. په عام ډول د انسانانو تمایل د ځنګل په قانون چلیدل دي، چیرې چې د زورور برخه غټه ده. زمری ځکه د ځنګل باچا دی چې تر نورو حیوانانو قوي پنجې، تیره نوکان او لوی داړې لري. خوراک یې د نورو غوښه ده. پیغمبران علیهم السلام او د خیر دعات راځي چې دغسې بې انډوله ټولنه متوازنه او د انسانیت پر مسیر روانه کړي. د وخت په تېرېدو د پیغمبرانو تعلیمات د خلکو هیر سي، پیکه سي او یا د خپلو خلکو لخوا مسخه سي او ټولنه بیرته د ځنګل پر قانون چې زور حکومت کوي روانه سي. ماته د مادورا، نوریګا او دا ډول نورو ډیر تاریخ پورې خپل د کلي او کوڅې د ماشومانو لوبې رایاد شوې. د ماشومانو د لوبو طبیعت دا دی چې زورور له نورو خپل د خوښې شی په زور اخلي. کمزور ورته ژاړي، یوازې ژړا باندې سوده کوي. نور ماشومان زورور ماشوم ته نه لایي یو لاس کیږي، بلکې دغه حالت ټول مني او حتی نور ټول د زورور ماشوم سره ښه وضعیت و بازۍ کوي. څرنګه چې ماشوم بالغ سوی نه دی، نو د عدالت، قانون او مسؤلیت په مفهوم نه پوهېږي. زور او ځواک ته ژر غاړه ایږدي. د ځان ساتنې لپاره اکثرا د زورور مخالفت نه کوي، بلکې ملګرتیا یې کوي. نو ځکه هر شی زورور ماشوم په زور اخلي. کمزوري ماشوم څه نشي کولای او په ژړا خپله سوده کوي. نور ماشومان چوپ پاتې کېږي او د زورور تر څنګ درېږي. نور ماشومان د مظلوم په طرفداري د زورور پر ضد ځکه نه درېږي چې بیریږي او فکر کوي که غږ پورته کړي سبا به د ده وار وي. د دوی عقل نه دی بالغ چې که ټول له لاس یو کړي پر غاصب ماشوم زورور کېږي او هغه بیا ظلم نشي کولی. هر ماشوم فکر کوي چې که د زورور ملګری سي له تعرضه به خوندي وي. که څه هم زورور ماشوم په دا منطق نه چلیږي، بلکې که یو ساعت وروسته یې د هماغه ملګري ماشوم څه یو ښه شی ولیدی
هغه هم په زور ورڅخه اخلي او نور ماشومان به بیا هماغسې ورته ګوري. په دې ډول زور او یو پر بل بالادستي په ماشومانو کې د یو طبیعي حالت په ډول قبول دي او ماشومان یې عادي ګڼي. حتی خپل د پرون ژړا نن ورته عادي ده، هیره ده او د پرون د ظالم ماشوم سره نن بیا لوبې کوي. ماشومان ځکه دومره ساده او هیره یې ډېره ده چې بالغ سوي نه دي او عقل یې پوخ سوی نه دی. همدا مثال اوس په لویانو ټولنو او دولتونو کې لیدل کېږي. زورور ماشوم په نړۍ کې زورور هیواد دی. زورور کمزوره ماشوم کمزوره هیواد دی. لویری چپ ماشوم لویری چپ ولس دی او چپ ماشومان چپ بې طرفه هیوادونه دي. د زورور ماشوم ملګري ماشومان د قوي هیواد متحد هیوادونه دي. د کمزور ماشوم ژړا د ملګرو ملتونو مؤسسې ته د شکایت عریضه ده چې کمزور هیواد خپله سوده پکوي او څه یې په لاس هم نه ورځي. څرنګه چې د ماشومانو منځ کې کوم قانون نشته، زور قانون دی. نړیوال نظم هم زورورو هیوادو جوړ کړی دی او پر نور یې تطبیقوي. د ماشومانو په شان ځینې هیوادونه ظلم ویني خو مخالفت یې نه کوي او حتی د زورور ملاتړ کوي. زوروري امریکا په 2001 کې پر کمزور افغانستان حمله وکړه او ادعا یې وکړه چې د طالبان حکومت د تورستانو ملګری دی. باید نسکور سي. کله چې تیر امارات سقوط سو د دې لپاره چې امریکا نور هم په افغانستان کې پاتې سي، طالبان یې د تروریست په نوم هر ورځ وژل. زموږ لري او نږدې نابالغه ګاونډیان او حتی یو شمېر هغه نابالغه افغانان یې ملګري سوه چې پرون یې د امریکا ضد شعارونه ورکول او ویل یې دا خونخور امپریالیزم دی. د بی بی سی پر اوریدو او امریکا کې پر تعلیم خلک وژل. خو چې د زورور پالیسي بدله سوه، ټول همغه نابالغه چې پرون طالبان تروریست بلل نن ورسره ناست او تعامل ورسره کوي. لکه څنګه چې کمزور ماشوم د زورور ماشوم له حملې بیریږي، همداسې کمزور ملتونه هم د زورور هیواد له حملې، اقتصادي فشار او سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ویریږي. لکه ماشومان چې فکر کوي همداسې کمزور هیوادونه هم فکر کوي چې که چپ او بې طرفه پاتې سي خوندي به وي. امریکا پر عراق په دروغجنه بهانه ناروا حمله وکړه. امریکا زورور ماشوم او عراق کمزور ماشوم. هیڅوک د امریکا د تجاوز خلاف د عراق ملګری نشو. یو شمېر د امریکا ترڅنګ ودرېدل او نور بې طرف پاتې سو. د تېرې ورځې د امریکا او وینزویلا موضوع او تناسب همداسې دی. امریکا د ژوندانه په علومو کې د ټولو لومړی ممتاز هیواد دی، زورور دی، او وینزویلا په علومو کې پاتې او کمزوره ده. علم قوت دی او ناپوهي ذلت. اوس سوال دا دی چې آیا دغه حالت بدلیدای سي؟ هو، چې موږ پوه هوښیار بالغ سو. څنګه بالغ کېدای سو؟ لوی او زورور ماشوم شوروي روسیې پر کمزور ماشوم افغانستان حمله وکړه، خو کمزور ماشوم ورته ودرېدی او د زورور غاړې ته یې لاس ور واچاوه. تر څه وخته پورې نورو ماشومانو کتل چې څه پیښیږي، خو چې یقین یې سو کمزور ماشوم افغانستان په قوي مورال او اراده جنګیږي، نور ماشومان هم دلاوره سوه او د کمزور په مرسته جنګ ته داخل سوه. البته مخامخ زورور ماشوم ته نسوای ور حمله کولی، خو له هرې کمزوري خوا یې سکونډي. دغه جنګ ډېر دوام وکړي. جنګ چې څومره اوږدېدی هغومره د زورور ماشوم حیثیت او دبدبه خرابېده. حتی بې طرف چپ او ناظر ماشومان یې مخالف سو. مخالف ماشومان ورځ په ورځ ورسره سپین سترګي کېده او د نور هم ټینګ سکونډي. خپل ملګرو ماشومانو یې د ملګرتیا دوام ته نور په شک کتل. زورور ماشوم بالاخره ستړی او مایوس سو او په ټیټو سترګو له صحنې ځان وایست. همداسې دی استعمارګر او مستبد حکومتونه او د هغوی تر واک لاندې ملتونه. ځینې د ظلم ته بېوسه ناست وي ژاړي او ځینې ورسره جنګېږي او میدان وړي. خو د بدلون بله ښه مؤثره او بې وینو تویولو لار د بازي شکل او طرز بدلول دي. د بازي شکل بدل سي. که ماشومان ښوونځي او مدرسې ته ولاړ سي او ښه استاذ ولري، هلته د بازي طرز و نظم طریقه زده کوي او د زور او بې نظمۍ پر ځای ماشومان د قواعدو پر بنیاد لوبې کوي چې جنګ نه پیښیږي. که اختلاف د ماشومانو منځ کې د بازۍ پر کومه موضوع پیدا سي، استاد چې په میدان کې د قاضي په توګه ولاړ دی د دوی دعوه عادلانه ور فیصله کوي.
تاسو د فوټبال، والیبال، کرکټ نور لوبو ته وګورئ، آرام په نظم رواني وي. ماشومان قرار دغسې منظم بازوی سره محتوا عادت کیږي. که باید قاضي استاد هم نه وي، دوی خپل د بازۍ د ښه والي لپاره د خپل منځ یو تن قاضي دروي او په دې ډول په بازۍ کې د تاوتریخوالي مخ نیسي. که احیانا یو ماشوم د قاضي حکم ونه مني، دلته نور ماشومان داسې مدني تربیه اخیستې ده چې د باغي ماشوم مخکې درېږي او هغه ملامتوي. دلته تعلیم، قانون، قواعد، پوهه او اتفاق د ماشومانو د ژوند د لوبې ډېر اړخونه ورسموي. ګورئ، فطرت او طبیعت ماشوم ته زور یا ځواک پر روزمره ژوند کې د هغه اغیز ورښيي، خو تعلیم او پوهه ماشوم ته د ځواک حدود ښيي چې ځواک او زور باید په خپل حدود کې استعمال شي. هغوی هدف یعنی ګول ته د رسیدو لپاره په مشروع او سمو لارو د خپل زور او ځواک د استعمال لارې زده کوي. ماشومان که یوازې پرېښودل شي، زور حکومت پر کوي. سرچپوکي، ژړانک، ذلیل او د زور او ذلت په بازي او حکومت عادت کیږي. خو که تعلیم او پوهه ورکړل شي، د عدالت په سوري کې به په عزت ژوند کوي. دغه سبب دی چې استعمارګر د کمزورو هیوادونو او مستبد حکومتونه د خپل ولسونو په پوهه او تعلیم خوښ نه دي. په مختلفو بهانو د علم او پوهې مخ نیسي او غواړي ټولنه په زور، مقهوره، په ویره، تهدید او په خرافاتو کې ګمراه کړي. دوی غواړي ټولنه همداسې نابالغه پاتې وي، مغزونه یې رشد ونه کړي، پوهه یې ډېره محدوده پاتې شي او ژوند یې د ماشومانو د لوبو په شان د زور تابع وي. نابالغه حاکمان غواړي چې پر ولسونو د زور، ناپوهي او بې قانونۍ له لارې حکومت وکړي. د زور حکومت په حقیقت کې د نابالغو کسانو یا ماشومان حکومت دی چې نور انسانان د خپل اقتدار د بقا لپاره بیروي، بندي کوي او وژني. موږ باید د مادورو له واقعې څخه درس واخلو چې امریکا ولې دومره ایغره او وینزویلا ولې دومره عاجزه ده چې برحال منتخب جمهور رئیس او ښځه د خوب له بستره وتښتول شوه. فاعتبروا یا اولو الالباب. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فاروق اعظم، 5 د جنوري 2016 میلادي.